حضرت زما یو ناقص رائے د اکثر علماو نه دغه پوښتنه کوم، تاسو نه هم دغه پوښتنه کوم، کله چې یو سیز ډیر زیات شي پروډکشن وشي د هغې معیار هغه شان نه پاتې کیږي. نن سبا که موږ وګورو کوڅه په کوڅه محله په محله باندې چې کوم دی مدرسه ده جی او په هغې کې چې کوم دی طالبان یې راغونډ کړي دي، بعضې پکې فیسونه اخلي، بعضې د مدرسې په نوم باندې چې کوم دی خلکو نه چاندې ټولوي. خو زما یو ناقص رائے دا ده که د غزې په ځای مدارس دا لږ محدود کړی شي، په یو علاقه کې، په یو کلي کې، په یو ښار کې، یو په ټاون قصبه کې یوه مدرسه، د هغه مدرسې مراعات یا د هغې مدرسې هغه فیسیلیټیز دا د یو اعلی یونیورسټۍ برابر شي، د هغې استاد چې کوم دی هغه د یو پروفیسر مراعات هغه ته ورکړی شي، او دغه مدرسه کې چې کوم طالب دی په هغه د دومره محنت وکړي شي چې هغه د دغه مدرسې نه فارغېږي چې هغه یو هیره وي. دغه رایې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ اوله خبره دی کې دا ده چې زموږ په شانتې مدرسې، زموږ په شان سکولونه، زموږ په شان کالجونه، زموږ په شان یونیورسټۍ هغه په ټوله دنیا کې د چا نه وي. جی دا یو زه به ووایم چې دا یو موږ ته رول ماډل وایو یا آیډیل ورته وایو، آیډیل ادارې وي زموږه چې خلکو به دا فالو کولې همیشه. انګریز هم دا فالو کړي، انګریز په دې پسې راغلي، انګریز د دې نه متاثره شوی و. دا ولې وي؟ زه تاسو ته ووایم چې په هندوستان کې به داسې وه چې هلته به داسې ځای په ځای چې د محلې په هغې سر کې مدرسه ده او جومات دی، او دې سر کې مدرسه او جومات، داسې سیسټم نه و. د یوې علاقې په سر باندې به یو غټه اداره وه، هغې ته به مدرسه نه وي، هغې ته به کالج نه وي، هغې ته به یونیورسټي او سکول نه وي، هغې ته به جامعه وي. دې جامعه کې بس چلو دې جامعې نه چې به څنګه یو مفتی فارغېدو، دغه شان به دغې جامعې نه ډاکټر، انجینیر او یو ساینټسټ هغه به ترې فارغېدو. دا زموږ نظام، زموږ نظام تعلیم په دغه زمانه کې په پیک پوینټ باندې و. موږ چې څه وایو که نه، یو خبره موږ کې مشهوره ده، موږ وایو چې انګریز راغی، دا مسټر او ملا یې د یو بل نه جدا کړه او د ځان له اداره کړه، د ځان له دا تمام خلک دا په دغې د یو چت لاندې به زندګي تېروله. دونه قیمتي انسانان به جوړ شو، ځکه چې دا کم چې یو دینداره سړی به نو دا به د دنیا نه خبرو، او دا کم چې دنیاداره سړی و دا به د دین نه خبرو. نو دا دواړه څیزونه دا به د یو بل سره پیرل روانو. مسلمانانو د هغې تاریخ وګوره، دونه ترقي چېرته په خپل ژوند کې مسلمان نه ده کړې چې کوم په دغه دور کې کړې وه په 1700 کې، چې کوم د عالمګیر دور و 1741 پورې تقریبا خواوشا، نو دغې کې ډېره ترقي مسلمان کړې. وجه څه وه؟ وجه دا و چې د هغې جامعات وو، د هغې مدرسې نه وي، د هغې سکول نه و، د هغې کالج او یونیورسټۍ، جامعات وو. جامعات دا مطلب چې دا ټول څیزونه یې په ځان کې راجمع کړي، دا مطلب و. دویمه یو خبره هغه تاسو ته دا وکړم چې زموږ په خپله باندې داسې یو مسله راغلې وه. زموږ د شیرګل ډېر لوی دارالعلوم دی، دارالعلوم شیرګل. نو زمانه مخکې زموږ په والد صاحب رحمت الله علیه هغې پسې د بهر نه څوک راغلي وو، یو دویم وفد پسې بیا د کراچۍ نه راغلی وو، او دا یې ورته ووایي چې تاسو ډېر په مرکزي ځای کې اوسېږئ، مرکزي جامع مسجد دی، دا موږ له نقشه راکړې، دا به دله موږ لرې کړو، نوی جومات به دله جوړ کړو، دې د پاسه به بهترینه مدرسه تاسو له جوړه کړو، او موږ به دا وکړو. ټولې خبرې چې وکړې زموږ والد صاحب ته یې دا چې اوس کې بیا ولاړ شئ که نه، چې مې اوس کله بیا ورته ویل په شیرګل کې یو مدرسه شته، دا کافي ده، زه بلې مدرسې ته زه تیار نه یم چې بله مدرسه هغه زه جوړه کړم. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې زموږ والد صاحب وي چې موږ څه کول غواړو، موږ صرف طالبان ډېر کړو، طالبان چې ډېر چل به وشي، نه موږ له داسې شخصیات هغه جوړول پکار دي چې هغه د لږي، خو چې هغه د محمد ابن قاسم په شان دي، چې هغه ټوله معاشره هغه بدله کړي. لکه زه ډېر په معذرت سره دا خبره زه ډېرې پیرې مې کړې ده چې زموږ مدرسې څومره دي په پاکستان کې، مقدار یې نه دی معلوم چې څومره دي. بالکل د هر وفاق ته لاندې او څه چې د څونه وفاقات دي دې نه بار دي، دغه ټول یو ګوره هغه څومره دي، تبلیغي چې کومې مدرسې دي هغه څومره دي، دغه شان زموږ سکولونه څومره دي، زموږ کالجونه څومره دي، زموږ یونیورسټۍ څومره دي، ما ته تعداد نه دی معلوم چې څومره دي. اوس دا خو شی شو، دا خو زموږ انپوټ شو، اوس زموږ آوټپوټ څه دی؟ زموږ آوټپوټ هغه نیل دی. بالکل زه مثال ورکوم، زه یم د انګلستان نه، د برطانیې نه یو 2 کسان راځي، هغې ایسټ انډیا کمپنۍ جوړوي، 2 کسان دي، هغه دونه خپلې جرړې مضبوطۍ هلته چې تر ننه پورې مونږ ذلیل یو دغه 2 کسانو د وجې نه. هغه دومره یو لوی سوچ والا خلک دي او دونه لوی سوچ هغه خپل برابر کړو. دلته زما د یو مدرسې نه په زرګونو طالبان فارغېږي، انقلاب ولې نه راځي؟ حالات ولې نه بدلېږي؟ زموږ څه آوټپوټ ولې نشته؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ همیشه مقدار ته ګورو، معیار ته نه ګورو، همیشه کوانټټي هغې ته ګورو او کوالټي. هر سړی وایي ګوره که ما او تاسو فرض خپل مثال لرو چې څوک خفه نه شي، ما او تاسو چې مدرسه جوړو، زموږ کار دی که نه چې دلته طالبان ډېر شي،
طالبان ډیر شي خلک به چندم راوړي او خلکو فوکس هم دلته سیوا شي او کله د یو مدرسې د هغې د سیاسي پارټۍ سره تعلق مثلا نو بیا طالبان صرف دې له سیوا کوي چې یاره ما سره به جلسه هغه لږه ګرمه شي. نو دا لکه دا زمونږ شی دا زمونږ سوچ دی او دا زمونږ د سوچ هغه حد دی چې دغې حده پورې مونږ لګي اخوا زمونږ سوچ کار نه کوي څه کول پکار. نو دا خبره ده دا دویمه خبره ده چې مونږ والد صاحب څه وکړه هغې مدرسه جوړه نه کړه دې دپاره چې دا یو مدرسه دی دا د کامیاب شي نور ته ضرورت نشته. بله یوه خبره هغه دریمه هغه ډېره ضروري ده او هغه ځان سره نوټ کړئ که نه هغه دا ده چې مونږ یو جذباتیان مونږ چې دا خبرې مونږ یو څه وکړې که نه نو په دې به ډېر خلک هغه به پرې رد کوي چې یاره دی څه وي او دا خو چې پټ انډایرکټلي لګیا دی اوس د مدارسو خلاف کې او د مولا خلاف کې او د پټکي خلاف کې مونږ سوچ نه کوو بیا وروسته سوچ وکړو چېرته یو 2-3 کاله پس چې لکه پلانکي سړي خو چې خبره کوله هغه ټیک وه بلکې داسې شوي دي که نه چې 50-50 کاله پس هم خلکو سوچ کړی دی چې پلانکي سړي چې کومه خبره کړې وه که نه زمونږ طبقې خلک یادو هغې بیا سوچ کړی دی چې یاره د پلانکي سړي ټیک وي. په دې کې تاسو له مثال درکوم د مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه مولانا عبیدالله سندي صاحب کتابونه لیکلي دي چې هغې په یو زمانه کې تللي وو رشیا ته روس ته چې روس نه کله هغې واپس شو ټول سیسټم یې وکتې دلته راغله یو خبره یې کړې وه د علماو سره خبره یې دا کړې وه چې تاسو د مدرسو د چې کوم سیسټم دی که نه دا نور په ځای ودروئ او بله یوه مدرسه به هم نه جوړوئ. د مدرسې ضرورت نور مونږ ته نشته مونږ ته ضرورت داسې ادارو دی او خپل خلک په داسې ځایونو باندې د هغې کینول مونږ له پکار دي چې د معاشره کې څه چینج او څه تبدیلي راشي او څه انقلاب راشي. ستا مدرسې ته څوک راځي ستا مدرسې ته خو معاشره کې هغه سړی راځي چې کوم په تبلیغ کې مخکې وخت لګولی یو دینداره سړی مدرسې ته زور کوي دا نور خلک دینداره دا مدرسې ته چې کم راغلي دا 100% دي دا ټول 3-4% نه دي دا بل چې دا بل طرف ته 90% خلک چې پاتې دي کم د دې به څه کېږي. نو هغې ډېره عجیبه مشوره ورکړه یار نور مدارس مه جوړوئ او دا شته پوره دي او دا شته مدارس کامیاب کړي او تاسو داسې یو سیسټم برابر کړئ چې کومې لوی لوی عهدې دي په معاشره کې چې هغه زموږ په لاس کې راشي د مولا په لاس کې مولا به دغلته څه وکړي د مدرسې نه به صرف یو دینداره سړی جوړ کړي نور هغه اخوا څه نه شي کولی دا غټې عهدې به څوک سنبالي. نو بیا په معاشره کې څه چلو شو دلته بر صغیر پاک هند کې زموږ طلبه حضرات علماء کرام چې هغه جذباتیان و بعضې بلکې اکثریت هغې راپاسېدل وی چې دا سړی پته نه کوم الفاظ استعمال کمیونسټ دی او سوشلیسټ دی او د هغه ځای نه یو نظریه راوړې ده او دلته زموږ د مدارسو سیسټم خرابوي حالانکه هغه دومره جوور سړی و مولانا عبیدالله سندي صاحب چې هغه زه به ووایم چې یاره د ټول دنیا سیاست هغه سټډي کړی و هر څیز د هغه مخې ته و او دومره جوور سړی و که په دې زمانه کې هغه چا سټډي کړو که نه دنه ډېر لوی سړی جوړېدی شي. هغه دا خبره وکړه چې یاره نه داسې یو سیسټم پکار دی چې د غټې عهدې زموږ لاس ته راشي. اوس د هغه نه 50-50 کاله پس بعضې مدارس مه ولیده بعضې هغه د نیش برابر دي هغه مه ولیده چې هغې په طلبه کرامو دا محنت کوي چې دا طلبه کرام دا ډېر زیات تعلیم یافته شي او یا دونه محنت وکړي چې کوم زموږ غټې عهدې دي که هغه په فوج کې دي که هغه په عدالتونو کې دي که هغه په نورې عهدې دي چې د هغې څه هوډ شته په معاشره کې چې هغې ته د خپل طالبان د خپل طلبه کرام چې کوم دي دا موږ هلته ولیږو د دې دپاره چې دغه څیز زموږ په کنټرول او قبضه کې راغی هر څه به زموږ په قبضه کې. مثال اساس تاسو له درکمه که چېرته فوج زموږ داسې شو یا دغه شان عدالت زموږ داسې شو چې په هغې کې یو عالم ناست دی یو مفتی ناست دی په هغې کې د هغه ځای نه به چېرته غلطه فیصله وشي چېرته هم نشي کېدی. نو اوس تاسو ووایئ چې یاره مدرسې نورې جوړول ضروري دي او که نه دغه عهدې سنبالول ضروري دي د هغې دپاره چا محنت ونه کوو دې دپاره محنت کوي. او بله عجیبه خبره که چېرته یو سړی د هغې عهدو دپاره بیا محنت کوي نو څوک ورته وایي دا پروپیګنډې کې دا دنیادار دی څوک ورته وایي یاره دا د پلانکي تالي سټ دی څوک ورته د پلانکي تالي سټ دی داسې قسمه خبرې په هغه پسې هغه کېږي. داسې دا ټول زموږ د جذباتو د حالات دا دې ځای ته راورسول چې موږ په شا روان یو او مخکې موږ هغه نه شو تللی. ډیره زیاته مننه حضرت تاسو په ډیره طویلا او تفصیلا خبرو کا